په خوب کې مار لیدل دا څنګه دي یا لړم لیدل څنګه دي؟ نو علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې کله یو انسان په خوب کې مار وویني یا لړم وویني نو که بهر یې ولیدو نو دا تعبیر دی د دې خبرې چې د کور نه بهر دشمن شته، او که په کور کې دننه ولیدو نو تعبیر دا دی چې د په کور کې یو دشمن شته، او که د ولیدو چې د مار لړم دی چیچلی دی نو دلیل دی او تعبیر دی د دې خبرې چې په ده باندې به دشمن غالب کیږي او دله به نقصان رسوي، او که دی وویني چې د مار لړم وژلی دی نو الله تبارک وتعالی به دله پې کامیابي او فتح ورکوي او دی به په دشمن باندې غالب کیږي. نو دغه وجه نه علامه ابن سیرین رحمت الله علیه دا تعبیرات د مار یا د لړم ذکر کړي دي، او کوشش دا کوي ورونو چې کلم داسې بد خوبي نه زهریله خوبي نه ضرري خوبي نه، نو طریقه یې دا ده چې کلم تاسو راویښ شئ نو ګس طرف ته داسې د لاړو د توکېدو هغه نمونه اختیاروئ، په دغه طریقه باندې یو 3 ځله لاړې توکېدو هغه کوئ، او بیا دا دعا غواړئ چې پروردګاره دغه خوب د شر نه مو وساتي، او بیا که د وس مطابق څه صدقه کولی شئ په ماشومانو یې خوړی شئ نو دا به ډېره بهتره وي. رب ذوالجلال هم سره زما کامل ایمان نصیب